د امام مسلم رحمه الله ژوند ته لنډه کتنه. د افغان دعوت چینل په دې خپرونه کې امام مسلم رحمه الله در پیژنو. خپرونه تر پایه وګورئ، چینل سبسکرایب او شیر یې کړئ. د امام مسلم رحمه الله نوم مسلم دی، کونیه یې ابوالحسن ده. په 206 هجري کال د هغه وخت خراسان د نیشاپور په سیمه کې زیږېدلی دی. د پلار نوم یې حجاج دی. د علم ترلاسه کول امام مسلم رحمه الله په داسې وخت کې پیدا شو چې د حدیث علم د روایت، نقل او تدریس خپل اوج ته رسېدلی و. په ډیرو اسلامي ښارونو کې د حدیثو د علم مرکزونه جوړ شوي وو چې په خپله نیشاپور هم د حدیثو د علم له مشهورو مرکزونو څخه ګڼل کېده. امام مسلم په 12 کلنۍ کې د حدیث علم زده کړه پیل کړه. د حدیثونو د اورېدو لپاره ډیرو ښارونو ته لاړ، لکه عراق، حجاز، شام، مصر او داسې نور ځایونه. لا ډیر وخت تیر شوی نه و چې د حدیثو په علم کې ډیر وځلېده. د امام مسلم ښوونکي د امام مسلم یو شمېر ښوونکي په لاندې ډول دي: احمد یونس، داود ابن عمر، یحیی ابن یحیی النشاپوری، سعید ابن منصور، امام احمد ابن حنبل رحمه الله، عبدالله ابن مسلم او امام بخاری رحمت الله علیهم. سیرت او ځانګړنې امام مسلم د حدیث علم له لویو علماو څخه ګڼل کیږي. تر دې وخت چې څومره مشهور دی ټول د صحیح مسلم کتاب په خاطر دی، ځکه یاد کتاب له قرآن کریم او صحیح البخاري نه وروسته د مسلمانانو په نزد ډیر معتبر دی. امام مسلم د خپل وخت له مشهور او لوی عالمانو نه علم ترلاسه کړی و. اسحاق ابن راهویه د امام مسلم په اړه وایي: خدای خبر چې دغه به څومره لوی کس وي. یوه ورځ اسحاق ابن منصور مسلم ته وکتل، ویل: تر څو پورې چې دغه کس موږ په منځ کې وي تر هغه به موږ خیر له لاسه ورنه کړو. امام مسلم د سیرت او اخلاقو له لحاظه ډیر غوره شخصیت و. په علم کې د لوی مرتبې درلودل سربیره بیا یې هم غرور نه درلود او ډیر حلیم او متواضع کس و او په هر حالت کې د حق پلوی و. یوه ورځ امام زهلي د قرآن مخلوق مسئلې په اړه امام بخاري هم ملامت کړ چې امام بخاري هم پر دې باور دی چې قرآن مخلوق دی. مګر کله چې امام مسلم له دې خبرې خبرېږي نو سم د لاسه د خپل استاذ امام زهلي مجلس د تل لپاره پرېږدي. شاه عبدالعزیز دهلوي وایي: امام مسلم په خپل ټول ژوند کې نه د چا غیبت کړی، نه یې چاته کنځلې کړي او نه یې څوک وهلی دي. د امام مسلم شاګردان د امام مسلم ډیر شاګردان درلودل چې له نوموړي څخه حدیثونه به یې اورېدل. له شاګردانو څخه یو یې امام ترمذي رحمت الله علیه هم و. کتابونه په ټوله کې امام مسلم ډیر کتابونه لیکلي و چې یو شمېر یې شته او یو شمېر نور یې ورک شوي دي. اوس چې کوم کتابونه یې شتون لري له هغو څخه یو شمېر مشهور کتابونه په لاندې توګه دي: صحیح مسلم، التمیز، کتاب الافراد، کتاب الاقران، کتاب المنفردات والوجدان او کتاب الطبقات. د امام مسلم رحمت الله علیه مړینه ابن حجر اسقلانی رحمت الله علیه وایي: امام مسلم رحمت الله علیه د ژوند تر اخره پورې د حدیثونو په لټه کې و. یوه ورځ په کوم مجلس کې له امام مسلم څخه د یو حدیث په اړه پوښتنه وشوه، نو په دې وخت کې د حدیث په اړه څه یې ونه شو ویلی. نو کله چې کور ته راغی په خپلو کتابونو کې د هغه حدیث پلټل پیل کړل. په دې وخت کې مخې ته په یو لوښي کې خرما هم وه. یوه خرما به یې هم خوړله او هغه حدیث یې هم لټاوه. پام یې نه وه په لوښو کې ټوله خرما خوړلې وه او د ډېرې خرما خوړلو له امله ناروغه شو او د همدې ناروغۍ له امله په 201 هجري کال کې ومړ.